السلام علیکم. رونو تاسو ګورئ چې په دې غوی باندې د مټاکې راوتي دي، نو دا غوی چې دی دا ډېره خرابه بیماري ده او دا بیماري د یو څاروي نه بل څاروي ته هم لګېدی شي. نو که چېرې چا کره داسې څاروی وي یا داسې مسله وي نو مهرباني وکړئ د دې څاروو غوښه مه خورئ، ځکه چې د دې څاروو د غوښې خوراک سره ستاسو مرګ واقع کیدی شي، لکه مرګ سړي له پرې راتلی شي. دومره خطرناک دی دا، او د دې قسم ته څاروو مخنیوی، د دې قسم بیمارۍ مخنیوی داسې کیدی شي چې دا څاروي چې کوم دی داسې مسله نو دا د حلال کړی شي او داسې ځای کې دی دا په ځمکه کې لاندې ښخ کړی شي چې سپي د ده غوښه بار ته رونه ویستی شي. نو دا خبره مهرباني وکړئ تاسو خپلو یارانو دوستانو او خاندان والو ته، کلي والو ته، ټولو ته ورسوئ، ځکه چې دې سره ډېر غټ نقصان کیدی شي. ډېره مننه، والسلام. مټاکې راوتي دي، نو دا غوی چې دی دا ډېره خرابه بیماري ده او دا بیماري د یو څاروي نه بل څاروي ته هم لګېدی شي. نو که چېرې چا کره داسې څاروی وي یا داسې مسله وي نو مهرباني وکړئ د دې څاروو غوښه مه خورئ، ځکه چې د دې څاروو د غوښې خوراک سره ستاسو مرګ واقع کیدی شي، لکه مرګ سړي له پرې راتلی شي. دومره خطرناک دی دا، او د دې قسم ته څاروو مخنیوی، د دې قسم بیمارۍ مخنیوی داسې کیدی شي چې دا څاروي چې کوم دی داسې مسله نو دا د حلال کړی شي او داسې ځای کې دی دا په ځمکه کې لاندې ښخ کړی شي چې سپي د ده غوښه بار ته رونه ویستی شي. نو دا خبره مهرباني وکړئ تاسو خپلو یارانو دوستانو او خاندان والو ته، کلي والو ته، ټولو ته ورسوئ، ځکه چې دې سره ډېر غټ نقصان کیدی شي. ډېره مننه، والسلام. رونو تاسو ګورئ چې په دې غوی باندې د مټاکې راوتي دي، نو دا غوی چې دی دا ډېره خرابه بیماري ده او دا بیماري د یو څاروي نه بل څاروي ته هم لګېدی شي. نو که چېرې چا کره داسې څاروی وي یا داسې مسله وي نو مهرباني وکړئ د دې څاروو غوښه مه خورئ، ځکه چې د دې څاروو د غوښې خوراک سره ستاسو مرګ واقع کیدی شي، لکه مرګ سړي له پرې راتلی شي. دومره خطرناک دی دا، او د دې قسم ته څاروو مخنیوی، د دې قسم بیمارۍ مخنیوی داسې کیدی شي چې دا څاروي چې کوم دی داسې مسله نو دا د حلال کړی شي او داسې ځای کې دی دا په ځمکه کې لاندې ښخ کړی شي چې سپي د ده غوښه بار ته رونه ویستی شي. نو دا خبره مهرباني وکړئ تاسو خپلو یارانو دوستانو او خاندان والو ته، کلي والو ته، ټولو ته ورسوئ، ځکه چې دې سره ډېر غټ نقصان کیدی شي. ډېره مننه، والسلام.